ښه ویډیو ایډیټر کوم یو دی، په کوم یو کې موږ کولی شو ښه ویډیوګانې ایډیټ کړو. زما تاسو لارښوونه همدغه ده. هر هغه ایډیټر، هغه ویډیو ایډیټر چې تاسې پکې ښه مهارت لرئ، ښه ویډیوګانې ایډیټ کولی شئ، ښه کار به کولی شئ، هماغه ستاسو لپاره بیسټ ویډیو ایډیټر دی. که چېرته تاسو سره کمپیوټر کمزوری وي، که چېرته تاسې یوازې یوټیوب، فیسبوک لپاره ویډیوګانې ایډیټ کوئ، نو تاسو لپاره فلمورا، موبابي تر ټولو بیسټ دی او له همدغه څخه کار واخلئ. خو که چېرته تاسو سره ښه کمپیوټر هم موجود وي او تاسو غواړئ چې ایډوانسه پورې کار وکړئ، ډېر کار وکړئ، نو بیا تاسو لپاره مهمه ده چې تاسو ځان د اډوب پریمیر او اډوب افتر افیکټ نه کار واخلئ. خو بیا هم اخره کې تاسو ته دا مشوره درکوم چې ښه ویډیو ایډیټینګ لپاره مهم نه ده چې پروګرام ښه واوسي. ستاسې کریټیویټي، ستاسې ذهنیت چې څونه ښه واوسي، د هر پروګرام تاسو کولی شئ په ښه طریقې سره کار واخلئ. نو هغه پروګرام چې تاسې ښه استعمالولی شئ، تاسې ښه پرې پوهېدلی شئ او ښه کار پرې کولی شئ، هماغه تاسو لپاره بیسټ ویډیو ایډیټر دی. او د کمزوري کمپیوټرونو لپاره واړه پروګرامونه انسټال کړئ تر څو ستاسې کارونه په ښه شکل سره مخته لاړ شي. ښه کمپیوټر لرئ، ایډوانس کار کول غواړئ، نو اډوب افتر افیکټ او اډوب پریمیر انسټال کړئ. چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کاږئ.